لیډر د خپل کارکون دپاره کله زړه راښکونکی جوړېږي. ګوره بچې، کله چې لیډر د زړه نه خپل کارکون سره مینه او محبت ساتي نو دی به د خپل کارکون دپاره زړه راښکونکی شخصیت جوړېږي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. سر موږ به خپل ټیم څنګه موټیویټ کوو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بچې د ټولو نه اول به کار دا کوئ چې تاسو به اول خپل ځان موټیویټ کوئ، ځکه تر څو پورې چې تاسو په خپله موټیویټډ نه یې، انسپایرډ نه یې، نو تاسو خپل ټیم هرګز نشئ موټیویټ کولی. تاسو ریلګاډي لیدې دی؟ تاسو خو سوچ وکړئ نو په دې ریلګاډي کې یو انجن وي او ډېرې ورپسې ډبې وي. په دې انجن کې اور بلیږي او دغې اور نه انرژي پیدا کېږي. دغې انرژي په بنیاد باندې دا انجن دا ټولې ډبې ځان پسې راکاږي او خپل منزل اړخ ته یې بوځي. نو د دې مطلب دا شو چې انجن یعنې په لیډر کې چې په خپله انسپریشن او موټیویشن نه وي نو هغه دغه انسپریشن او موټیویشن ډبو یعنې خپل ټیمز ته نشي ټرانسفر کولی. نو لومبی او اهم خبره دا ده چې لیډر په خپله موټیویټډ وي او انسپایرډ وي، نو پس د هغې نه بیا خپل ټیم ممبرز هغه موټیویټ کولی هم شي او انسپایر کولی به هم شي. او یو لطیفه مشهوره ده وي چې په یو ونه کې دوه مرغۍ ناستې وې، د پاسه په F-16 شغ تیر شو، نو دغه دواړه مرغۍ یو بل سره وجنګېدې او راوغورځېدې. دا یو مرغۍ د دې بلې نه تپوس کوي چې اپا دا سو؟ نو هغه ورته وایي چې خورې دا مرغۍ ده خو په لکې کې یې اور لګېدلی و. وي که زما ستا په لکې کې اور لګي نو ما ته به هم دغه شانتې خپل منزل اخته په یو شغ او په تیزۍ سره ځو. نو زما خوږه بچیا کو چرې فرض کا لیډر موټیویټډ وي نو هغه په خپله هم په تیزۍ سره منزل اړخ ته ځي او خپل ټیم ممبرز به هم ځان سره په تیزۍ سره منزل اړخ ته بوځي. سر موږ به خپل ځان څنګه موټیویټ کوو؟ بچي د دې ډېره اسانه طریقه ده. لومبی خو به تاسو ځان له یو خپل لانګ ټرم ویژن جوړ کړئ او د هغه ویژن د حاصلولو یو کلیر مقصد به ولیکئ او د هغې نه پس به تاسو 50 ساله، 25 ساله، 10 ساله، 5 ساله، 1 ساله او ماهانه، هفتوار او ډیلی ټو ډوز واړه واړه ټاسک او سټیپس کې به هغه ډیوایډ کړئ. نو تاسو به نظر په هغه 50 ساله ویژن به وي خو روزانه بنیاد باندې به فوکس په نن ورځ او په ننني سټیپ باندې ساتئ. او کله چې ستاسو فوکس په نننۍ ورځ باندې به وي نو تاسو ته خو به یو دا کار ډېر اسان شي. دویم دا سټیپ خو به ډېرو وړوکي وي نو تاسو به بې حوصلې کېږئ نه او تاسو کې به موټیویشن وي. او دریمه خبره دا ده چې کله تاسو نن ورځ کار برابر کړئ نو شپې له چې سملی نو ډېر مطمئن به سملی. خو کله کله به ګورئ تاسو د ورځې ښه محنت وکړئ خو تاسو به هغه کار ونه کړی شئ نو تاسو به مایوسه کېږئ هم نه. وجه د هغې وجه دا ده چې ستاسو په ذمه باندې خو نن محنت کول وو، نتیجه خو مونږ په الله پاک باندې پرېږدو. نو ځکه خو ډاکټر اعظم اعظم صاحب وایي چې ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي، منزل کو زمونږ نه شي مزلونه خو به وي، نو زمونږ په ذمه خو مزل دی، منزل زمونږ په ذمه نه دی. سر موږ به خپل ویژن خپل ټیم ته څنګه یادوو؟ بچی د دې ډیره اسانه طریقه ده. په 3 سټیپو کې تاسو خپل ویژن د خپل ادارې هر یو ټیم ممبر ته په اسانه یادولی شئ. لومبی خو دا خبره چې تاسو به خپل ویژن په واضح ټکو کې ولیکئ او هغه به هغه ځای کې اویزان کې کوم ځای کې چې ستاسو ټیم ممبر زیات نه زیات هغه لیدی شي. لکه مثلا سهار په ګیټ کې رادننه کېږي نو چې د هغوی نظر په ستاسو په ویژن باندې پروزي. دغه شانتې کله چې روټۍ خوري ډایننګ هال کې نو چې د هغې ویژن هم مخامخ لګېدلی وي. دغه شانتې کله چې هغې ستاسو په اداره کې څه داسې ډسکشنز کوي نو په هغه ځای کې هم چې ویژن مخامخ لګېدلی وي. او کله چې د چوټۍ نه وروستو هغې وځي نو هغه ایگزیکټ ایریا کې به هم ستاسو ویژن لګېدلی وي. نو سهار د راننوتو په وخت کې او د هغه اداره کې د وخت تېرولو په وخت کې او د ادارې نه د تلو په وخت کې به د هغوی نظر په دې ویژن باندې لګي نو دا به د سب کانشیس حصه جوړه شي او دې ته به وریاد شي. او دویم سټیپ دا دی چې بچې تاسو به د خپل ټیم د سیکیورټي ګارډ او د آفیس بوای نه واخله تر د چیف ایگزیکټیو پورې
ټولو ممبرانو باندې دا لازم وګرځوئ چې هغوی ستاسو ویژن او د ادارې مقصد یاد کی او خلکو سره روزانه په بنیاد باندې شریک کوي. نو څونه چې دوی خلکو سره ستاسو ویژن شریک کوي نو د دوی به هم یادېږي او خلک به هم ستاسو د ویژن نه واقف شي. او دریم سټپ دا دی کله چې تاسو سهار ادارې ته ټول ټیم ممبرز راشي نو د ټیم لیډر نه واخله تر د ټیم ممبرز پورې ټول دې په یو حال کې جمع کیږي او هغوی دې روزانه په بنیاد باندې دا خپل ویژن او دا مقصد دهراوی یو بل سره د ډسکس کوي او د چا په ذهن کې څه قسمه سوال هم راځي نو هغه دې په یو پرچې باندې ولیکي او هغه دې د ټیم لیډر نه تپوس وکړي چې یاره جی زما د دې ویژن کې دا یو سوال دی دا ما ته کلیر کې. نو ټیم لیډر له پکار دی چې د هغه ټیم ممبر هغه سوال کلیر کړي. که چېرې مونږ د یو ټیم ممبر هغه سوال کلیر نه کړو نو مونږ ګورئ هغوی هرګز موټیویټ کولی نشو. نو دا ډیره زیاته ضروري ده چې مونږ روزانه په بنیاد باندې ډسکشن هم کوو په خپل ویژن باندې او دغه شان چې چا په ذهن کې څه سوال وي نو هغه سوال هم کلیر کوو. سر په اداره کې به سهار اول څه کار شروع کوو؟ ګوره بچې کله کله ټیم لیډر نه دا غلطي وشي. ګوره بچې کله چې مونږ سهار ادارې ته راشو نو ټیم لیډر له دا پکار دي چې هغه د خپل ټیم ممبرز نه دا تپوس وکړي چې کور کې خیریت و تاسو ښه ماشومان ښه دي یعنې د کور حال احوال پوښتنه ترې وکړي او که د چا په کور کې څه مسله وي نو هغه ته ووایي چې وار مه خطا کوه هغه باندې هغې ورځې بوج کم کړي او هغه ته ووایي چې تاسو لاړ شئ او په خپل کور باندې فوکس کړئ او دلته به انشاءالله العظیم دا نور ملګري ستاسو کار کوي تاسو د دې ځای غم مه کوئ او که زموږ لایق څه خدمت وي نو موږ هم خدمت ته تیار یو. نو کله چې تاسو د دغې ټیم ممبر د کور د حال احوال باره کې روزانه په بنیاد باندې معلومات کوئ او که هغوی ته مسله وي د هغې د مسلې حل کولو کې تاسو د هغې مرسته هم کوئ نو دا یو خبره ګوره یاد ساتئ دغه ټیم ممبر به ستاسو ویژن او ستاسو اداره اون کوي بلکې د هغې فیملی ممبرز به هم دا ګڼي چې یاره نه صرف د خپل کار باره کې په تشویش کې وي بلکې سره سره زموږ د پرسنل پرابلمز باره کې هم ډېر زیات فکرمند وي او که چېرې داسې نه وي او سهار لومبې لومبې موږ د خپل ټیم ممبر نه دا تپوس وکړو چې د هغه پلاني کار څنګه چلو شو د هغه ایمیل څنګه چلو شو د هغه پلاني اسایمنټ څنګه چلو شو نو هغه به په ذهن کې وایي چې زما په کور کې مسلې دي او ته سره د خپل کار غم دی نو نه صرف به تاسو نه متنفر کېږي بلکې ستاسو ویژن او ستاسو اداره به هرګز هغه نه اون کوي. سر د کارکون په ښه کارکردګۍ لیډر له څه پکار دي؟ ګوره بچې کله چې ستاسو ټیم ممبر یعنې کارکون ښه کارکردګي وکړي نو د ټولو خلکو وړاندې د هغه ستاینه پکار ده او هغه له شاباشي ورکول پکار دي. دې سره به په هغه کې حوصله پیدا کېږي او هغه به همیشه ستاسو په اداره کې د ښه کار کولو اقدامات کوي. سر د کارکون په غلطۍ یا سستۍ لیډر له څه پکار دي؟ ګوره بچې مونږ انسانان یو او کارکون هم انسان دی او انسانانو هم هغه غلطي کېږي نو که چېرې ستاسو د کارکون نه څه غلطي وشي نو د خلکو مخکې به یې نه شرمې بلکې ون ټو ون ځان له به ورسره ملاقات وکړي چای به هم پرې وڅښي څه خوراک به هم پرې وکړي او ښه په مینه او محبت به پوه کړي چې ګوره زموږ خو ډېر غټ ویژن دی او ډېر غټ مقصد دی او موږ انسانان خو خامخا دا غلطیانې ورانه کېږي نو ګوره دا غلطي تاسو نه شوې وه نیکسټ ټایم تاسو کوشش کوئ چې داسې غلطیانې ونه شي او دې سره سره موږ له پکار دي چې د هغه غلطۍ نه وروسته موږ ولې د هغه نه نفرت ونه کړو او موږ په دې تمه نه یو چې دې سړي غلطي کړې ده او راشه ورته له سزا ورکړه بلکې موږ په دې تمه یو چې دنه غلطي شوې ده او انشاءالله العظیم دې به د خپله غلطي ریکټیفای کوي او دې به مخکې په ښه شان سره خپل کارکردګي ښیي نو چې کله زما او ستاسو نیت هغه کارکون ته ښه وي نو خامخا به الله رب العزت د هغه نه ښه کارونه سرزد کوي او ستاسو اداره به مخ پر وړاندې ځي. سر په خپل کارکونانو کې به د محبت جذبه څنګه پیدا کړو؟ ګوره بچې تاسو خو خیال کړي وي که نه دا اور ګرم وي که نه نو چې اور په خپله ګرم وي نو دې ماحول هم ګرموي نو چې په لیډر کې مینه او محبت وي نو لازمي په کارکونانو کې به هم مینه او محبت راځي نو لومبې خو لیډر له پکار چې دې په خپله محبت کوونکي جوړ شي نو چې څنګه دې محبت کوونکي جوړ شي دې به خپل کارکونانو سره مینه او محبت کوي
هغوی به هم د ده نه زده کړه کوي او په خپل منځ کې به یو بل سره مینه او محبت کوي او د هغوی د لاندې چې څونه خلک کار کوي نو هغوی به هم هغوی سره مینه او محبت ساتي. دویمه خبره دا ده چې ټیم لیډر له پکار دی چې دې ټولو کارکونانو ته ووایي تاسو کله هم چې یو بل سره ملاویږئ نو یو بل سره دعا سلام کوئ. په دعا سلام سره هم زموږ په خپل منځ کې مینه او محبت سیوا کېږي. کله کله داسې وشي چې کوم غټ غټ افسران وي دا غوړ وي نو هغوی ته موږ ورته راغاړوځو او چې کوم دا لاندې امپلایز وي سبارډینیټس وي نو هغوی سره تش لاس ملاوو دې سره محبت نه پیدا کېږي. پکار دا ده خو هغه غوړ دی غټ افسر دی یا زما سبارډینیټ دی دواړو سره خو مزیدار ورته راغاړوځم او السلام علیکم وسره کوم. دې سره به زموږ په خپل منځ کې مینه او محبت هم پیدا کېږي. او دا یو خبره ګوره یاد وساتئ کوم زموږ سبارډینیټ دی نو ګورئ هغه هم ډېر هوښیار دی. زه چې د غوړو سره او د غټو غټو سره زه ورته راغاړوځم او ده سره تش لاس ورکوم نو هغه هرګز زما لایل او وفادار ټیم ممبر نشي جوړېدی ځکه هغه دا سوچ کوي چې زما دا ټیم لیډر د غټو سره ورته راغاړوځي او ما د تش د لاس ګوتې راکوي نو څنګه به هغه تاسو سره مینه او محبت وساتي او تاسو نه به مینه او محبت زده کړئ. سر د خپل کارکون سره د کور تعلقات به څنګه ښه کوو؟ ګوره بچې خو چې ستاسو غټ ویژن وي او غټ مقصد وي نو د هغې دپاره نه صرف دا ضروري ده چې تاسو د خپل کارکونانو خیال ساتئ بلکې د خپل کارکون د فیملی هم خیال ساتئ. ځکه خو چېرې د هغه فیملی خوشحاله وي د هغه فیملی د هغه نه مطمئن وي نو ستاسو کارکون به ستاسو په ویژن کې ډېر زیات کنټریبیوشن کوي او لیټ سپوز د هغه د فیملی ستاسو د ادارې سره تعلق ښه نه وي نو څنګه به هغه زیات نه زیات کنټریبیوشن وکړی شي. او دې دپاره بچې دا ضروري ده چې تاسو په کال کې 2 پیریله یا کم از کم 1 پیریله فیملی ګیدرینګ کوي چې په هغې کې ستاسو ټول ماشومان زنانه او سړي شاملیږي. خو ګورې د پردې به خیال ساتو چې زنانه او ماشومان یو اړخ دی او سړي بل اړخ دی نو دې سره به ستاسو د خپل منځ کې د زنانو د ماشومانو تعلق به هم ښه جوړېږي او د سړو تعلق به هم ښه جوړېږي او دغه ویژن به صرف د یو فرد ویژن نه وي بلکې دا به د خاندانونو ویژن جوړ شي او د دې نسلونه به د دغه ویژن د اچیو کولو دپاره خپل مکمل کوشش کوي. سر لیډر د خپل کارکون دپاره کله زړه راښکونکی جوړېږي؟ ګوره بچې کله چې لیډر د زړه نه خپل کارکون سره مینه او محبت ساتي نو دی به د خپل کارکون دپاره زړه راښکونکي شخصیت جوړېږي. او کله چې لیډر خپل کارکون د خپل بچو په شانتې ګڼي څه چې د خپل بچو دپاره خوښوي هغه د خپل کارکون دپاره خوښوي نو دغه لیډر به د خپل کارکون دپاره حدالعزیز او زړه راښکونکي شخصیت وي. یو جهان مننه. لوی سړی شي بچې. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.